متل دی چې بیړۍ هم تیاره ده او ډوډۍ هم تیاره ده. دې سره موږ یو بل متل مضغوط د بني ادم راځي چې د تیارې غلې سل دشمنانی. خو دلته کې بیړۍ هم تیاره ده او ډوډۍ هم تیاره ده، یعنی دواړه کارونه ډیر ضروری دي او تګ یا رخصت یا حرکت چې کوم دی هغه هم ضروری دی او ډوډۍ هم تیاره ده. نو اکثر مشران په خندا کې دا خبره کوي چې ډوډۍ وخوره بیړۍ ته ور وخیږي، ځکه چې غله پرې خودل تیار غله بیا پرې خودل خو بد خبره ده او کفرانه نعمت کې راځي. او دا خبره هم په سوچ کې لرل پکار وي چې بیړۍ هم تیار ده. نو هر وخت یا بې ځای سستی یا ډیله ډیله کېدل چې کوم دی خبره نه وي، یعنی که دوه سیزونه په یو ځای تیار وي نو د اهمیت د وجې نه یو مخکې کول دویم ورپسې کول وي، خو داسې کار یا داسې طریقې سره لومبنی کار کول پکار وي چې د وخت د تیریدو سره دویم کار ټایم باټ نشي، د وخت د لاسه دویم کار خراب نشي، برباد نشي. نو که دوه کارونه بنده ته پیښ وي نو دواړه کول غواړي، خو ترجیح ایښودل پکار وي چې کم کار مخکې کو او کم کار ورپسې کو. ځینې خلک دا خبره کوي چې تیار ډوډۍ ده د ځان سره یې واخلې په بیړۍ کې کښېنې بیا په لاره لارې خورې، دا هم ښه خبره ده. نو بیړۍ هم تیاره ده او ډوډۍ هم تیاره ده. د مختلفو خلکو دپاره د دې مختلفې معنی کیدی شي او مختلف خلک د دې دواړو چې کوم دی نو یو او دویم نمبر ولا ورکولی شي.